دوستانو زه یم عرفان خان او په نننۍ ټیوټوریال کې به موږ د مرکي ټول په باره کې به خبرې کوو. دا زموږ سره مرکي ټول دی دغه باره کې. نو زه اوس یو ایمیج راولم. فار اګزامپل زه په دغې کې یو ایمیج راولم. ما دا ایمیج راوست، دغه ما اوپن کړ او ما سلیکټ کړی دی مرکي ټول. دغه تاسو ایم پریس کې شفټ ایم سرکل به راشي او په خالي ایم باندې به د ریکټنګل دغه راشي. نو دغه باندې موږ سلیکشن څنګه کولی شو؟ ما پریس کو ایم، دغه باندې موږ سلیکشن داسې کولی شو. دا زه د چې کوم رولر دی دا دغسې لګوم. اوس زه غواړم چې د کوم د لاندې چې کوم کلر دی پکې زه دغه سلیکټ کول غواړم، دا یو. او زه دغه چې کوم دا څه دا اوسه چې کله موږ ټول سلیکټ کړو بیا د لیبل ځو نو دغه به ولاړ سي کنټرول زی. زه غواړم چې خالي دا چې کوم سلیکشن مو جوړ دی دغه مو وکړه. بیا به مو ټول به سلیکټ کو او دغه چې کوم سلیکشن ده خالي دغه مو کیږي. اوس که زه په دغه کې څه موډیفیکیشن کوم بیا به ټرانسفارم سلیکشن وکړم چې خالي چې کوم ما د سلیکشن جوړ ده څه زه دغه ټرانسفارم کړم، دغه لږ څه سیټینګ وکړم. دغه لږ څه ما سیټینګ وکړو او که چېرې فري ټرانسفارم کړو دغه به چې کومه سلیکشن کې دننه چې کوم شی سلیکټ شوی وي هغه به هم ورسره غټېږي به وړېږي به چې کوم طرف ته هغې سکیلینګ کوئ ډسټورشن چې څه کوئ یا پرسپیکټیو یې کوئ او سکیو دغه هر څه به په دغې کې کېږي. فري سلیکشن ټرانسفارم سلیکشن اپلای مې کوئ دا چې کوم دا ټرانسفارم سلیکشن دغه سره به ورفو دا چې کوم ټرانسفارم دا سلیکشن مو څه کړی دی دغه به ورسره ټرانسفارم کېږي. باقي چې کومه دا ننه چې کوم یو شی مو پکې سلیکټ دی دغه باندې به هېڅ هم نه کېږي. اوس زه غواړم چې دغه ته کلر ور چینج کړم. کلر تاسو نوی لیر واخلئ داسې هم ور چینج کولی شئ او داسې کلر تاسو سلیکټ کړئ او الټ بیک سپیس یو خو دا طریقه ده. بیا ما دا هایټ کو دغه چې کوم بیکګراوند ده دغه مې سلیکټ کو او دلې چې کوم سولیډ ده څه دغه هم تاسو په دغه طریقه باندې کولی شئ. او دا اوس ما کلر دغه زموږ نه دا ماسک وال کلر دی. اوس زه دا بیا چینج کول غواړم. دا چې کوم سلایډر ده دغه باندې به ډبل کلیک وکړو دا زموږ سره راغی او په دې طریقې باندې. نو زه به تاسو ته دغه ووایم چې کوم دا ماسک وال کوم کلرینګ دی څه تاسو چې کوم سلیکشن وکړئ هغه په ماسکینګ باندې هغه به بهتر وي. او دلې په دغه کې تاسو ماسک ایج کلر رینج انور دغه ماسک ایج دغه څه دي دغه تاسو ورکولی شئ. سموتنس هم ورکولی شئ. دغه اوس تاسو وګورئ دغه اوس دا راغی دغه زیاته ولاړه زموږ نه خیر لکه بهر هم تاسو چې کوم د ده چې کومې کنارې دي هغه تاسو سموت یعنی که شر به نه ښکارېږي سموت به وي. دوستانو نو تاسو ته زما د سجیشن دی چې تاسو د چې کومه پاس میتر ده دغه هم په دنې کیسونو کې خو زیاته تر چې کومه طریقه استعمالیږي هغه د ماسک وال ده ولې چې دغه کې موږ بار بار چینجینګ کولی شو. امید لرم چې تاسو به دا ټیوټوریال خوښ وي. که خوښ مو وي نو لایک اینډ سبسکرایب. الله مو سپارم. الله حافظ.